د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي دا وخت مو بخیر. په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د وګیا د سنبلې د میاشتې 29مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 19 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. خلیل رحمان حقانی وايي پاکستان باید د ګاونډیتوب اصل ته په کتو د افغان کډوالو له زورونې او په زوره د شړلو څخه ډډه وکړي. مولوي ضیاء الحق حقمل وايي اطلاعات او کلتور وزارت د ټولو معیاري رسنیو د ستونزو حل ته ژمن دی. او افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. خلیل رحمان حقانی وايي پاکستان باید د ګاونډیتوب اصل ته په کتو د افغان کډوالو له زورونې او په زوره شړلو څخه ډډه وکړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست په دغه کتنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه وکړه او له هېواد څخه یې وغوښتل چې د ګاونډیتوب اصل ته په کتو باید په جبري ډول کډوال ونه باسي او نه یې وځوروي. نوموړي له یاد هېواد څخه د کډوالو په هکله د یوې ګډې او جامع تګلارې جوړولو غوښتنه وکړه تر څو د کډوالو راتلونکي روښانه او په اړه دقیق تصمیمونه ونیول شي او په هیڅ وخت کې کډوال د سیاستونو قرباني نه شي. حقاني همدارنګه په تورخم او سپین بولدک کې هم د ځینو ستونزو یادونه وکړه او په تګ راتګ کې د اسانتیاو رامنځته کولو غوښتنه وکړه. مولوي ضیاء الحق حقمل وايي اطلاعات او کلتور وزارت د ټولو معیاري رسنیو د ستونزو حل ته ژمن دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت کفیل مولوي ضیاء الحق حقمل په مشرۍ یو پلاوي په هرات کې د لویدیځ زون له ولایتي ویاندویانو او له رسنیو له مسؤلینو سره د همغږۍ په ناسته کې د هغې ستونزې او وړاندیزونه اورېدلي دي. د خپرونو چارو معینیت کفیل او باختر اژانس رئیس مولوي ضیاء الحق حقمل د لویدیځ زون د رسنیو مسؤلینو او دولتي ویاندویانو ته ویلي چې رسنۍ د هغه بهرنیو کسانو راپورونه نه رانقلوي چې د افغانستان په اړه ناسم تحلیل کوي. نوموړي په خبره دوی په دې کار سره بهرني آداب مخې ته وړي او د اسلام نظام تر چادر لاندې رسنۍ باید په نړیواله کچه بې مثاله وي. حقمل زیاته کړه چې اطلاعات او کلتور وزارت د ټولو معیاري رسنیو د ستونزو حل ته رسېدنه کوي او په دې برخه کې ژمن دي. او افغانستان په لومړي ځل سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو ورځنۍ نړیوالو لوبه کې سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان په دې بریا سره د 3 یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ 1-0 مخکې ده. سویلي افریقا لوبډلې افغانستان ته 107 منډو هدف ورکړی و چې د افغان لوبډلې یاد هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو ترلاسه کړه. ګلبدین نایب تر ټولو ډېرې ناسوځېدلې 40 منډې جوړې کړې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی علامه شه.
د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.